او دا الله حبیبا کاکا له خو کفن ناغې خو د سهیل څوک هم نشته چې کفن وله راوړي هسې ما او تا ته اسلام میلاو شوی هسې ما او تا ته قرآن میلاو شوی و دا سهیل د چا زوی نه و دا د چا بچی نه و دا د چا اولاد نه و ولې دا کور نه لرل څه ولې دا بچي نه لرل څه هغه هر څه یې پرېښودل نن پروت دی د کفن یې سوک نشته دی خو ما او تا ته قرآن راکړی ما او تا د اسلام راسولی ما او تا د دین د کلمې د لا اله الا الله لپاره خپل وجود قطره قطره کړی د دوانو جانو سردار جناب رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم صحابه اکرامو کم دردونه کم تکلیفونه د اسلام دپاره د اسلام د ترویج دپاره دا چې کوم دی برداشت کړي پیغمبر علیہ السلام د احد په میدان کې دوانو جانو سردار پخپل هم زخمی پیغمبر علیہ السلام هم موجود هر مبارکه زخمی حالات کې و خوراله د شهدا او تماشه کوله د زخمیانو تماشه کوله نو شهیدان پراتو د احد په میدان باندې پراتو نو دوانو جانو سردار جناب رسول الله سم را روانو نو چا ورته فرمایل د الله حبیب کاکا جانم پروت دی دا الله محبوب کاکا جانم پروت دی نو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم چې راغی نو کاکا جان چې وکتو نو کاکا جان څنګه پروتو تر څنګه پروتو پیغمبر اسلام ته وکتل نو کاکا جان مخ ته چې وکتل نو پوزه نه وه د کاکا جان مخ ته چې وکتل ژبه نه وه د کاکا جان مخ ته چې وکتل وګونه نه وو د کاکا جان سینې ته چې وکتل نو سینې په منځ باندې ولې سیرلې وه د دوانو جهانو سردار خپل تره ته داسې وکتل خپل کاکا ته داسې وکتل د پیغمبر د سترګو یخوالی د پیغمبر ښی مټ سید الانبیاء سره په هر درد او په هر سخت او په هر تکلیف کې ولاړو د دوانو جهانو سردار جناب رسول الله صم چې داسې ورته وکتل د پیغمبر د سترګو نه اوښکې روانې شولې زما کاکا څنګه ماته پروت دی زما کاکا ماته څنګه پروت دی کم کاکا جانو هغه کاکا جان چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په هر سخت او په هر درد کې ولاړو په هر درد کې چې په مکه مکرمه کې څوک نه و نو کاکا جانو پیغمبر اسلام تعالی سی ګوري او درد محبوب علیه السلام زړه درد وکړو چې زړه درد وکړو دې کې قتل مسنانه روانه پیغمبر اسلام چې شو قتل چې دا خو ما ترور ده د حتی حمزه رضی الله تعالی عنہ خور ده د زوید حتی زبیر رضی الله تعالی عنہ پیغمبر اسلام ته فرمایل دا مور دې منی کا دا رور نشلی دی دا مور دې منی کا ضرور دغه نشي ته زبیر رضی الله تعالی عنہ فرمایي زو ورالم مور ته ویل مور مخکې مرازم حضرت زبیر فرمائی دی مور علا پری سینہ کی او گزار راکو کابوی غرزولی وما ویراتے او فرمائل چی زمزخ پل رور دی دا اللہ اماوتو ویل موری زدی نمانی کوما جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی محمد رسول اللہ فرمائی چی مخ کے مرازا خوچ دی دا پیغمبر نم واوریدو نو پخپل زیبان ادری دا ویراتے او فرمائل چی لاش محمد رسول اللہ توایا لاش دوانو جهانو سردار توایا چې ما ته پته راشي زما رور مسله شوی دی زما د رور پوزه نشته زما د رور جبه نشته زما د رور غوږونه نشته زما د رور سینه کړی شوې ده ما ته دا معلومات دي خو محمد رسول الله ته ووایه چې زه به خپل رور دیدار د مخ وکړم زه به صبر وکړم او په صبر باندې به مال الله اجر کی دویمه محمد رسول الله ته ووایه چې خور نن را روان ده او خپل رور له کفن راوړی دی ما مې رور له کفن راوړی دی زه به مې رور ته کفن حواله کړم چې زما روره د دنیا نه رخصتېږي نو ما د الله کفن راوړو محبوب ته ووایه چې ما ته پته ده زه به مې خپل رور له کفن ورکوم ما مې خپل رور له کفن راوړی الله اکبر د دوانو جانو سردار ته فرمایل ډېره ښه اجازت دی ورته ځه را دې شي اجازت دی ورته هغه چې را روانه شوله کفن یې په لاس کې و محمد رسول الله صحابه کرامو ته کفن ورکړو جی کفن والی ما مې خپل رور له کفن نه وړی نو ما رور ته کفن واچوی خو چې کله کفن نه واغستو نو صحابه کرام محبوب ته فرمایي د الله حبیبه کاکا جان له خو کفن ناغې خو د کاکا جان سره یو صحابي حضرت سهیل پروت دی
چې څه عمل د کاکا جان سره شوی هغه عمل د حضرت سهیل سره هم شوی دی دا غم پوزه نشته دا غم جبه نشته دا غم چې کوم دی غوږونه نشته دا غم سینه چې کوم دی سیرې پراته ده د الله حبیبه سهیل پروت دی خو د الله حبیبه کاکا له خو کفن ناغې خو د سهیل څوک هم نشته چې کفن وله راوړي هسې ما او تا ته اسلام میلاو شوی هسې ما او تا ته قرآن میلاو شوی و د سهیل د چا زوی نه و دا د چا بچی نه و دا د چا اولاد نه و ولې دا کور نه لرل څه ولې دا بچي نه لرل څه هغه هر څه یې پرېښودل نن پروت دی د کفن یې څوک نشته دی خو ما او تا ته قرآن راکړی ما او تا ته اسلام راسولی ما او تا د دین د کلمې د لا اله الا الله لپاره خپل وجود قطره قطره کړی څوک یې نشته د الله حبیب دا کفن نشته دا هغه کفن نشته دی زیم الله اکبر دا د اسلام شهدایانو دا د اسلام فدایانو دا په قرآن او په اسلام باندې قربانو چې د هغوی د کفن هم څوک نه خو خپل ځان یې ورکړو د هغوی کور هم نه معلوم د هغوی اولاد هم نه معلوم د هغوی خاندان هم ګویا نه معلوم خو د محمد رسول الله په څنګ کې خپل ځان قربان کړی خپل وجود یې ورکړی دوانو جانو سردار جناب رسول اللہ سب سب فیصلہ ہو رہی اللہ اکبر فیصلہ میں عجیب رداو وس حق نہ چاہو قرابت داری سوا رشتہ داری سوا خپلولی سوا رشتے لحاظ دا خپلولی لحاظ دا قرابت لحاظ اور سمر جی کم دیر استحاد دا حق لحاظ ہو دا پیغمبر کا کاجانو دا دوانو جہانو سردار کا کاجانو خور کپن ناولے رے خور خپل رول کپن ناولے رے تو پیغمبر علیہ السلام امت تا درس ورکی امت تا سبق ورکی دوانو جہانو سردار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے الباز ما صحابو کپل دو ٹکڑی دی یوا زما پا کاکا لپا سواچوئی او یوا دغا سحیل صحابی لورکی و دیو فرمال دا اللہ حبیبا یوا ٹکڑا اگددا او بل لنددا لند کاکا لورکو اگد کاکا لورکو آیا لند دی صحابی بانی واچو اگد پا کاکا جال دوانو جہانو سردارو تو فرمال نا زما کاکا جال کفن ورکوي دا کفن رواجي او پدی باندې قراندازي واچوي چې کم کفن د چارا او خط هغه اواله کوي دا خیال گویا مساته چې دا د محمد رسول الله کاکا دی الله اکبر کما او تاوي نه د زموږ رشتہ دار دی اخوا کړه دا د مخبل باندې اخوا کړه زه د خپل رشتې خیال ساتم د ما تر پروت دی دا څوک دی الله اکبر محمد رسول الله د امت سره مینه وه د امت سره محبت و د زما کاکا جان دی د کفن باندې قراندازي واچوئ چې قراندازي واچولی شوه لنډ کفن د کاکا جان نه وخته اوږد کفن د هغه صحابي راوخته چې اوږد کفن یې پې کله واچو نو کاکا جان باره کې چې کوم دي صحابه کرامو فرمایل دا الله حبیبا دا کاکا جان مخ پټو نو خپې ښکاره کېږي چې خپې پټو نو مخې ښکاره کېږي ځانو جانو سردار جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل و زما صحابه کرامو زما په کاکا جان باندې مگخ پو بانے و تگیا دا ازخر واچوئی چی حروا لپٹا کئی او گئی پخ پو بانے واچوئی او دفنے کئی اللہ اکبر کاکا جان دپن کی گی دوانو جہانو سردار تر دپن کی گی اللہ اکبر پو بانے ساس گیا پرتا دا مخی بٹ کو اخبو گیا او دقا رنگی دا پیغمبر علیہ السلام کاکا جانی احد شریف تو ورس پار ننم چلار شئی دا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر دے سڑے چی ورشی او لکشان دا تاریخ دا داستان واری را واری زانتا ہوتا ودرے گے اور لینا بری چی کم دینا قسم پا خودے اوخ کراماتی شی پسترگو بری چی کم دی اوخ کراماتی شی جلا بری درد شروع کی چی وہ کاکا جان بدل تا پروت یا دوانو جان سردار امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا دور کے دا قضیبانی سیلاب اوبر آلے چی اوبر آلے نو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ در لاش را بار کلیشو چکل لاش را بار کے صحابہ اکرامو چکم دے لاشون را بار کول نو چکل اغزے وہو نو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا خفا مبارک چکم دے اولگی دا پیو دا غبانی کودالا بانی
چې کله د خپل مبارکه اولګېدله روایتو کې راځي وي د حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ د وجود نه چې کوم نیګینې دار یې شروع کړ امیر معاویه په دور کې د سونو کال بعد د ابوبکر صدیق زمانه تیر شوی عمر زمانه تیر شوی عثمان زمانه تیر شوی علی مرتضی زمانه تیر شوی څلور حکومتونه بعد په کلونو باندې بعد د حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ د وجود نبی نه بیا روان شو یو صحابي به بل پروتو فرمایي چې هغه کله را بار کو هغه پر خپل زخم باندې لاس د شي خوري و چې کله خاندان ولا را بار کو نه زخم د لاس ولا واغست زخم نه واغستو شي نیغه کوله لاله چې د سم کېنی روایتو کې راځي وي هغه صحابي بیا خپل لاس را واغستو واپس پر خپل زخم لا پاسه کړ پس دا چې کم در قبر کولا ویدل نبات عرض مدا کو اسلام مونږ ته دومره په سختۍ باندې میلاو دي دومره په دردونو باندې میلاو دي مونږ په تکلیفونو باندې میلاو دي نن مبتکل الذی مونږ ته میلاو شوی دی د اسلام د یو اړخ دا غي پام فکر مو سره نشته موږ قضا کیږي قضا دي شي موږ نه کیږي نه دي کیږي روزه حج نه ادا کوم نه ادا کیږي نه چې کم دي زکات نه ورکوم نه دی ورکیږي اسلام مذاق ولاوي خیر دی اسلام په شو ټوکا کوي خیر دی اسلام چې کم نه دریا ولاوي خیر دی جی کیږي به ما مولیان کویگا اسلام کویگا دا اللہ پر ذات قسم دا اسلام دا مولا صاحب نرے دا عالم نرے دا قاری نرے ندا قرآن دا مولا صاحب دے دا زمون دا طول قرآن دے دا زمون دا طول اسلام دے دا زمون دا طول کلمہ دا لا الہ الا اللہ دا فدق بین بانی با جوان تیرول و اسلام دا سایہ دلان دی جوان تیرول اسلام پر مینہ کی جوان تیرول اسلام پر محبت کی جوان تیرول اللہ دی مون دا اسلام شہدایان او فدایان گرزی وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين.